الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. په مخکې آیاتونو کې په مسله د بحث بعد الموت او د مرګ نه پس په ژوندانه باندې درې مثالونه بیان شول چې هغې کې یو مثال هغه د ابراهیم علیه السلام و او بل مثال پکې د عزیر علیه السلام بیان شو. بیا د هغې د پاره چې انسان تیاری وکړي د خپلې را روانې زندګۍ د پاره د هغې د پاره رب العالمین مثالونه بیانول او په دې آیاتونو کې 4 مثالونه وو. 3 مثالونه بیان شول او نن په دې آیات کریمه کې 4م مثال دی. د عربو عادت دی چې کله مثال بیانوي نو وقت د مثال کې یا لفظ د مثلو راوړي یا لفظ د شبه راوړي یا د نحو مثال راوړي او یا کاف برای تشبیه راوړي. لیکن دا آیات کریمه اگرچه مثال دی لیکن دقه شان الفاظ پکې نشته. دی آیت کریمه بارک راضی و یو ځل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خپل ملګرو نه تپوس وکړ چې دی آیات څه مقصد دی. صحابه او فرمایل چې الله پوهیږي په مقصد د دې آیات. په دې ملګرو کې ابن عباس چې دا د عمر په لحاظ سره د ټولو نه کم عمر او دا ناسو آواز یې وکړ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چې زما په ذهن کې یو مقصد د دې آیات شته. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات خوشاله شو او آواز یې ورکړ چې ای وراره خبره کوا جواب کوا او ځان سپک مګاڼه د کم عمرې د وجنه. نو ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او فرمایل چې دا آیات یو مثال دی او پدې کې بیان کوي د عمل د انسان چې بعض اوقاتو کې یو انسان د دنیا په لحاظ سره د دنیا تمام اسباب دتا مهیاوي د سره د تجارت د پاره او د قشان باغونه او زمکی او جیدادونه ارڅوي،
لیکن د ارس باوجود هم دا د خپل آخرت د پاره هیڅ ونه کړي. نو دا مثال د هغه دی. د مثال تطبیق او تفصیل صدا سے دی. رب کریم فرمایي چې یو انسان دی او د هغه یو ښایسته باغ دی او باغ د کجورو او انګورو دی او په میوو کې اوچتې میوې یا کجوره ده او یا انګور دي چې دا اوچم خوړلی شي او تازم خوړلی شي. د غذا د پاره هم استعمالیږي او د قشان تفکه د پاره هم استعمالیږي. غذا دې ته ویلی شي چې یو سړی اوږی شي او د خېټې مړولو د پاره خوراک کوي، لکه مونږ عام روټۍ او سالن او وریجې خورو. نو د قشان عربو با کجوري او انګور د غذا په ځای استعمالول. او فواکه او تفکه دې ته ویلی شي چې کله ته روټۍ اخري او د هغې پسې یو دانه دوه دانې کجوري یا انګور یا د میوو نه بل څه وخوري صرف د خولې د خوند دپاره، نو دا دوه میوې ډېرې فایدو والا دي. یو حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام فرمایي چا چې خپل کور کې کجوره لازمه کړه، هر وخت د پاره خپل کور کې کجوره ساتي، دا کور به رب العالمین د فقر نه بچو ساتي. فقر او غربت او محتاجی به دغه کور ته نه راځي. او نن جدید ډاکټران او جدید ساينس هم کجوري ته ډېر اهمیت ورکړی دی او کجوري ته بلډ بینک وي، د وینې بینک. دې کې هر قسم طاقت موجود دی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک به هم داو چې د شپې د خوانه به و کجوري یا و وچوي انګور چې هغې ته کشمش او میوه وي صفا سوتره به ووینځله او د چندوړه په لوښي کې به واچوله او سحر به اول نبی پاک علیه السلام هغه اوبه وڅښلي او د هغې نه پس به بیا دغه کجوري چې په دې اوبو کې پرتې وي دا وخوري. نن هم ډاکټران د دې ډېرې فایدې بیانوي. کم انسان چې همیشه دپاره دا غذا خوري، رب العالمین به دا د هر قسم بیمارو او خاصتا هغه بیماری چې انسان هلاکی او انسان محتاج کوي او انسان باندې فقر او کمزوري راولي، رب العالمین به د هغې نه نجات ورکي. اکثره کوشش دا کوي چې هغه غذاګانې اخورئ کومو غذاګانو ذکر چې قرآن کې راغلی دی، لکه کجوره شوه، دغه شان انګور شو، دغه شان د شاتو ذکر راغلی دی چې د هر قسم مرض دپاره په هغې کې علاج دی. او دغه شان هغې سره لبن پی شوده استعمالول پکار دي چې انسان کله قدرتی غذاګان استعمالی نو دا به د مرضونو نه لرې وي. او خاصتا بیا د هغې قسم خوراکونو نه ځان ساتل پکار دي. کم خوراکونه چې هغه ساتلی شي په ډبو کې یا هغې کې څه مواد اچولی شي دې دپاره چې دا خراب نشي. نو نن دور ډاکټران هم دا خبره کوي چې دې سره د انسان صحت ډېر زیات کمزوری کیږي، ډېر ضعیفه کیږي او په ده باندې بوډاوالی زر راځي، په ده باندې کمزوري او ضعف او بیمارۍ زر اټیک کوي. ځکه په دغې خوراکونو کې یو قسم کیمیکل اچولی شي چې هغه کیمیکل دا خوراک په یو حالت باندې ودرئ، نه خرابېدو ته پرېږدي او نه ښه کېدو ته پرېږدي. او رب العالمین د انسان جسم په داسې یو طریقې باندې جوړ کړی دی چې اول به د څرمن راوالو. تاسو چې د طب کتابونه وګورئ نو ننني ساینسدانان هم دا لیکي چې څرمن د پاسه یو باریکه بله څرمنه ده چې څو سیکنډه پس رب العالمین هغه ضایع کوي او بله راځي. په هر سیکنډ څو سیکنډه کې هغه بدلیږي، تبدیلیږي. د دغې وجې نه زمونږ بدن تر و تازه هر وخت دپاره. او که زمونږ نسا لاړه شي نو بیا لږ وخت کې زمونږ چمړه خرابیږي او هغې کې اوچوالی راځي. نو رب العالمین په قدرتي طریقې سره دغه څرمن زمونږه محفوظه ساتي
لیکن دا به په هغه وخت کې ښه محفوظه وي چې مونږ قدرتي خوراکونه وخورو او چې کوم پراسس دي او د کپنو اشیا دي او خاصتا زمونږ یو استاد هغه به دا خبره کوله چې د کم اشیا ډیر اشتهار کیږي په ټي وي باندې راځي اخبارونو کې راځي او اشتهارات په بورډونو راځي د هغې نه خو ډیر اجتناب کول پکار دي ځکه که دا ښه شی نو خلکو به په خپله پیژانده خلکو به خپله خواړه او خلکو ته به په خپله معلوم و چې اوس تاسو مونږ ته راښکاره کوئ او تاسو یې را معلوموئ او تاسو یې مشهوروئ نو پته لګي چې په دې کې څه نقصان خامخا شته فایدې په دې کې کمې دي نو لہذا د ده چې کوم باغ و دا د انګورو او د کجورو نه او دا بهترین نعمت دی او بهترین غذاګانې دي نو رب العالمین د ته باغ ورکړی و او بیا دا باغ هم داسې و چې فقط باران اوبو ته محتاجه نه و ځکه باران کله کیږي او کله نه کیږي تجري من تحتها الانهار قدرتي نهرونه و چې د باغ سره تیر شوي او دا باغ به خړوب کېده اسمان باران ته هم ضرورت نو پته لګي چې دا باغ ډېر ښایسته باغ و ډېر شینکې په دې کې و او ښایسته میوې په دې کې وي او دغه شان په دغې باغ کې د نورې میوې هم ځان دپاره لګولې وي له فیها من کل ثمرات او بعضې علما لیکي چې دا باغ په اصل کې چاپیره د دې نه د کجورو ونې وي او په درمیان کې په دې کې سفرونه د انګورو او ورسره په سیټونو کې به نورې میوې هم وي او بعضې علما فرمایي چې من کل ثمرات نه من کل المنافع مراد دي چې په دغه کجورو کې او دغه شان د میوو کې ډېرې منافع دي د دې نه سرکم جوړیږي د دې نه نبیز هم جوړیږي د دې نه دغه شان نور شربتونه هم جوړیږي دوایان هم ترې نه جوړیږي ډېرو اشیاو کې دا استعمالیږي نو هغې طرف ته په دې کې اشاره ده نو د یو باغ نال که یو باغ برابر که او هغه ورسېده میوې ورکوي ډېر ښایسته باغ دی او هغې کې نهرونه هم روان دي لیکن په دغه وخت کې د دې باغ چې کوم مالک و دا بوډاوالي حالت ته ورسېده دا ضعیفه شو او تاسو ته پته ده چې دا باغ په یو کال کې نه رسیږي دا په څو میاشتو کې نه رسیږي بلکې باغ چې دی ډېر محنت غواړي ځکه په باغ کې بوټي نه بلکې باغ کې ونی او یو ونه چې غټېږي نو هغه څو کاله په هغې کې سفر وي او د هغې دپاره هغې ګوټ غواړي بر او لاندې نه د هغې حفاظت غواړي ډېر طریقې سره او دغه شان د غلو نه او دغه شان د ځناورو ګډو چیلو نه د هغې حفاظت غواړي ځکه چې واړه بوټي هر څوک هغه به خرابولی شي ماشومان هم نقصان وررسولی شي چیلې او ګډې غواګانې او دغه شان ځنګل نور څه د شپې راتلی شي او خرابولی شي لیکن دا ځوان و باغ برابر که او ښه ښایسته ورسېده چې کله باغ ورسېده ښایسته میوې دته شروع شوي فایدې را روانې دي نو د ده عمر اخر ته ورسېده دا په دغه وخت کې بوډا شو چې کله بوډا شو نو اچانک په دې باغ باندې یو افت راغی او یو تیزه سیلۍ پرې راغله چې په دې سیلۍ او هوا کې اور او بعضې علما وایي چې د نار نه مراد دا دی چې په دې کې تندرونه مو او بعضې وایي چې نه د هغه ګرمه هوا ده چې دا د عذاب هوا چې بعضې خلکو ته پښتو کې برو وایي تیزه هوایی دا فصلونه هم تباه کوي او انسانانو ته هم نقصان رسوي د ده دا باغ یې دل دل که ونې ورته راوغورځولې هر څه یې ورته خراب تراب کړل اوس دا سړی په داسې حال کې دی چې بوډاوالي کې دی دا دوباره نور بوټي په دې باغ کې نشي نال کولی ځکه بدن یې کمزوری دی بل طرف ته د سره بچیم دي نو بیا سوال دا راته چې بچی دي نو ځه بابا د کار نه خلاص شو بیا ځکه بچی به ورسره امداد وکړي تعاون به وکړي بچی به ورته باغ آباد کړي وایي نه که نه ضعفا بچی واړه دي هغه الټه بابا ته محتاج دي نو په دغه وخت کې دا دیواله شو په دغه وخت کې دا د هر څه سرمایې نه ختم شو د خوراک او سکاک او د بچو د پاره هیڅ هم نه ملاویږي نو تاسو یې سوچ وکئ چې دی بابا باندې به څه حالت تیریږي دا خو د هغې وخت مثال دی چې پخوا به په د عامو خلکو ګټه او د عامو خلکو مالداري هغه باغونه
په دې دور کې دې مثال داسې بیان کا چې یو سړی دی او هغه سرمایه گزاري کړې ده، دکانداري کړې ده، بل کاروبار یې کړی، ملازمت یې کړی، پیسې جمع کړي دي، واړه واړه بچي دي، او په دې وخت کې دا بوډا شو او اچانک غله راغلل یا اور ولګېده یا بل څه طریقې سره د ټوله سرمایه ضایع شوه، نو دا به د نان نفقې دپاره او د خپلې خرچې دپاره څه کوي؟ ته باندې به څه حالت تېرېږي؟ تاسو به کتلي ډېرو خلکو د دې وجې نه خودکشۍ کړي دي. په دې صدر کې یو دکاندارو ستاره په نوم باندې ډېر مشهور دکاندار، اوس دا جولي وغیره مشهور دي، پخوا هغه ډېر مشهور و. دا 12 یا 15 کاله پکې کېږي، پلار او زوی دواړو ځان نه وویشتل. څه وجه؟ ښه کاروبار روان و، بس منځ کې پکې څه نقصان راغی او تاوانیان شول، دیواله شول، قرضداران به ورپسې تلل راتلله، مجبوره شو چې بیچارهګانو ځان وویشته. 2 کاله مخکې زمونږ یو چینو والا پنجابی و، هغه سره هم دقه شان شو، چینو کې تاوان وکړه، بیا ورکې برداشت نو ځان وویشته. نو دې ځای کې انسان چې سوچ وکړي، دا یو حقیقتا تمثیل دی. امام قرطبي فرمایي وی دا صرف مثال نه دی چې مثال بیانې، حقیقتا دقه شان په چا تیر شوي دي، او دا مثال خپل ځان ته را متوجه کا. که دقه شان ستا هر څه وي او بوډاوالي حالت ته ورسیږي او بیا ستا د ګټې وټې څوک نه وي، بلکې واړه بچي هغه تا ته محتاج وي، د هغوی خوراک او څښاک او علاج او دقه شان پیزار او جامه، د هغوی د ضرورتونه تا پوره کوله، او ستا د کاروبار او ستا د کارخانې نه یا ستا د باغ نه یا ستا د دکان نه پوره کېدله، او ستا کاروبار خراب شو، دکان دې اور واخیسته، ته دیواله شوې، الټا په دې دکان کې د نورو خلکو نه پیسې راخیستې وي، سوداګانې دې راوړې وي، د هغوی قرضونه هم په تا باندې واورېدل، نو تا باندې به څه حالت تېرېږي؟ دا مثال چې کوم دی، علما فرمایي دا د هغې کس مثال دی چې هغه خو خپل عمل کړی لیکن ریا سره یې باطل کړی. دقه شان بعض علما وایي دا مثال د هغې منافق او کافر دی چې په دنیا کې خو نیک اعمال کوي، ښه کارونه کوي، لیکن په آخرت کې چې کله د فیدو وخت راشي، ځکه اوس خو دنیا دارالاعمال دی، د اعمالو زندگی ده، دارالابتلا ده، امتحانات دي، فایده خو به مونږ ته د مرګ نه پس ملاویږي. لیکن چې ریاکار سړي باندې کله مرګ راغی او د اعمال د ریا د وجې نه خراب شوي، نو دا مثال د هغې کس دی چې ریا او یا په من او ازا سره خپل اعمال د برباد کړه او په ده باندې مرګ راغی، او په حالت د مرګ کې د سره هېڅ هم نشته، د ده به څه پکار شي؟ د نیک اعمال پکار دي او نیک اعمال ورسره شته، او چې شته نه، او چې کوم اعمال یې کړي دي هغه یې په ریا باندې او په من او ازا یې برباد کړي دي. نو تاسو سوچ وکړئ چې دا به څومره د افسوس مقام وي. یو حدیث کې راځي، نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي که انسان نیک عمله وي او که انسان بد عمله وي، چې کله مرګ ده ته راځي دا ډېر افسوس کوي، ډېر خفه وي. بد عمل انسان دا افسوس کوي چې کاش نیک عمل مې کړی وي، لیکن افسوس فایده نه ورکوي. نیک عمل انسان هم افسوس کوي چې کاش اعمال مې لږ ډېر زیات کړی وي، کړي مې دي خو چې ډېر زیات مې کړی وي. نو سوچ کول پکار دی، فکر کول پکار دی چې سبا موت ته جاړو، موت ته فریاد کو، او دنیا کې هم که خپل عمل کړي هغه هم پر یا او یا په من او ازا او زبادنې سره چې پرون د من او ازا تفصیل موږ بیان که، هغې سره برباد کړي، نو بیا به موت ته څومره افسوس کوو؟ بیا هغې دنیا کې خو نور اعمال ته نشي کولی، ځکه ته بس بوډا شوي. ستا مثال د هغې بوډا په شان دی چې هغه بقایه ختم دی او هغه واړه بچي دي او هغه تینا څه غواړي. دقه شان تا د ریا د وجې نه، د ظلم د وجې نه خپل اعمال برباد کړي دي او د نورو سره د ظلمونه کړي دي. هغه ظلم چې دې کړی هغه به دنه حقوق غواړي، هغه به ستانه اجرونه غواړي، ثوابونه به غواړي، تا سره شته نه، لہذا ستا ګناهونه به هم ستا په سر وي او ستا د ظلم د وجې نه د نورو خلکو ګناهونه هم ستا په سر باندې انبار شي، نو ته به ډېر خسارې والا یې، ستا زندګي به ډېره برباد دی. امام قرطبي او دقه شان امام طبري چې صاحب د ابن جریر دوی فرمایي چې دا مثال یو عجیبه مثال دی او ډېر د سوچ او فکر والا مثال دی.
او رب العالمین هم د دې آیات کریمه په آخر کې فرمایي لعلکم تتفکرون. رب العالمین مونږ ته بار بار داسې آیاتونه بیانوي، داسې خبرداری راکوي مونږ ته چې مونږ د غفلت د خوب نه راویښ شو، مونږ خپله زندگی بدله کړو، مونږ د هغې زندګۍ دپاره اعمال وکړو کومه زندګي چې مونږ ته را روانه ده. او چې کله یو انسان نیک اعمال کوي، خپل تجارت دی او تجارت سره مونږ او دس ښه په ښې طریقې سره کوي، دقه شان صدقات ورکوي، ریا پکې نه کوي، من او اذا پکې نه کوي، او د زړه د اخلاص نه کونډو یتیمانو فقراو سره تعاون او مدد کوي، رب ته ډېر اجر ورکي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. په دنیا کې به د مال محافظ رب العالمین، د بچو، د اولاد، د کور او اهل، د هر څه حفاظت به رب العالمین کوي. یو حدیث راځي امام ابن کثیر راخسته دی، و یو سړی روانو په بیابان او دشته کې، وی رب العالمین د طرف نه یو غیبانه آواز راغی، او آواز اوسو وریځې ته چې ای وریځې او لاړ شه د فلانکي باغ خړوب کا او هغې ته اوبه واچوه. وی وریځ راله په یو غر باندې تیز باران وشو، اوبه په ویڼۍ کې را روانې شوې. دا سړی وی زه حیران شوم چې عجیبه ده، د یو انسان نوم رب العالمین وریځو ته واخیسته، غیبي آواز و او دغه د باران وشو، اوبه را روانې دي. وی دی اوبه مخکې شو، زه یې ورپسې شو، اوبه روانې دي چې ګوري یو زمیندار دی یو باغ کې لګیا دی، خپل باغ برابرۍ، دا اوبه د هغه باغ باندې ور برابرې شوي. هغه زر اوبه اخوا دېخوا کړي خپل باغ کې، اوبه یې تقسیم کړي او خپل ټول ونې بوټي هغه یې اوبه کړل، خړوب یې کړل. و چې کله هغه فارغ شو ما تپوس وکړو د باغوان نه چې باغوان ستا څه نوم دی؟ وی باغوان هغه نوم و کوم چې غیبي اواز سره ورېځ دې ته شوی و او هغې نه اوبه را بهېدلې وي. ما ورته ویل ستا دپاره خو رب العالمین باران وکړه، خوا او شا کې نور باغونه هم دي، هغه وچ ککړ دي، سکره ده په هغې باندې، خشکي ده، هغه خراب شول، هلاک شول، لیکن ستا باغ ته اوبه رالې تیارې. دا راته ووایي چې ته کوم عمل کې؟ وی هغه راته وویلي چې زما خو نور اعمال نشته، زه یو عمل کوم چې کله آمدني راشي د باغ میوې راټولې شي، نو زه د دې آمدني 3 تقسیمه کم. یو تقسیم 3 کې یوه حصه غرباو، مسکینانو، فقراو، یتیمانو ته وسپارم، هغوی باندې تقسیم کم. 2مه حصه په خپل ځان باندې لګوم او په خپل بال بچه او اولاد باندې لګوم، او 3مه حصه چې کومه ده هغه دوباره په دې باغ لګومه، که دې دوایانې وي یا دې څه علاج وي یا بوټي خراب شوي وي او د هغې دپاره څه کار وي یا څه سپریګانې وغیره هغې وخت دپاره څومره ضرورات و هغه په دې باندې لګومه. نو ده په دې باغ کې د رب العالمین حق په خپل ځان باندې منلی و. رب العالمین ده ته غیبي باران او د غیبي اوبو بندوبست وکړه او رب العالمین د ده د مال او د باغ محافظ شو. که د هغه د باغ حفاظت کولی شي رب العالمین د نیک عمل د وجې نه وکړه. ما او تا که نن خپل عمل درست کړه، که زما او ستا څه کاري، رب العالمین به زما او ستا کاروبار کې برکت اچوي، زما او ستا کاروبار به ښه رواني. که په یو بازار کې زه نیک یم او نیکۍ سره او ښې طریقې سره زه کاروبار کوم، نو که نور چا دکان چلیږي او که نه چلیږي نور به فریادونه کوي، خو انشاءالله ستا کار به ښه طریقې سره رواني، نور به جاري او ته به خاندي، نور به خفه او ته به خوشحالي. خو په هغه صورت کې چې ته د الله حقوق په ځان باندې ومنې، د خپل مال نه صدقات ورکړي، عباداتو ته وخت ورکړي، منځونه په ټیم باندې وکړي، د دنیا محبت زړه ته ونه غورځي. او چې کله د دنیا محبت زړه ته وغورځاو او دنیا ضرورت دی او تا ته نه مقصد جوړ کړه، نو بیا ته تباه شوي، ته برباد شوي. نو بیا ستا مثال دقه شان دی چې کله ته باندې مرګ راځي ته به تش لاسې، تا سره به نیکو اعمالونه اسم نه وي، په هغې وخت کې به ته ډېر فریاد وکړي، ډېر افسوسونه به وکړي، ډېر غوغا به جوړه کړي، ډېرې چغې به ووهې، هر څه که ته وکړي تا ته بیا اسم په لاس باندې نه راځي او ته دنیا ته نشي راواپس کېدی. او هلته که ته عمل کې عمل قبلیږي نه، هغه دارالجزا دی،
هغه دار الثواب دی، هغه د بدلې کور دی. هلته امتحان ختم شو، بس چې څه دې کړي د هغې بدله به تا ته میلاویږي. ایود احدکم ان تکون له جنه، ایود احدکم ایا خوښه ګڼي یو کس په تاسو کې ان تکونا دا چې شي له د دپاره جنتون یو باغ. جنه جیم او دوه نونونه جننه دا ماده د پټوالي په معنا راځي. نو جنت باغ ته وي او باغ ته باغ جنت ځکه وي چې کوم بوټي او ونې دي دې ځمکه پټه کړې وي، بر نه چې ګورې ځمکه نه ښکاري بلکې ونه ښکاري. نو دې کې د پټوالي معنا ده. مجنون ته مجنون ځکه وي لیوني ته چې د دماغو باندې یو پرده راغلي او هغه دماغ یې پټ کړي. او جنات هم د دې نه دي، هغې ته جنات ځکه وي چې هغه زما او د ستا د سترګو نه پټ دي. ان تکونا دا چې وي له د لپاره جنتون یو باغچه یو باغ من نخیل د کجورو و عناب او انګورونه تجری چې بهیږي من تحتها لاندې د هغې نه الانهار نهرونه. باران ته محتاج هم نه دی بلکې ښایسته نهرونه بهیږي. له وي د دپاره فیها په دغه باغ کې من کل ثمرات د هر قسم میوونه یا د هر قسم فیدونه. واصابه الکبر او رسیدلی وي د ته بوډاوالی وله او وي د لرا ذریة اولاد او بچي ضعفا کمزوري او واړه. فاصابها نو ناڅاپه ورسیږي دغې باغ ته اعصار تیزه هوا. اعصار هغې هوا ته ویلی شي چې هغه نچوړول کوي او بلکل ونې بوټي خرابوي. اعصار تیزه هوایی. او بعض علماوی دا هغه هوا ده چې د ځمکې طرف نه بره اوچتیږي او د ګول ستنې په شان باندې تاویږي. فاصابها نورسی دغی باغ تا اعصار تیز هوا فیه چې په دې هوا کې نارون اور وي فاحترقت نو د باغ اوسوځي د باغ تباه کی. نو په دغه وخت کې په دغه سړي باندې کوم حالت وي ځکه دوباره د کې دا وسم نشته چې دوباره باغ آباد کی. او کزان ته وي نو زاده لوږې به مړ شوې وي یا به چېرته تللی وي ډېره شوې به وي، کله خوړلې او کله نه خوړلې ګزاره به یې شوې وي. نه که نه د سره بچي دي او بې بچي هم کمزوري دي او واړه دي، ده ته محتاج دي، د هغوی غم دی ورسره، کور هم نشي پرېښودی. نو دا په دې وخت ډېر افسوس کوي، ډېر جړا به کوي، فریاد به کوي او ډېر به خفوي. نو دغه شان هغه کس چې په دنیا کې خو یې اعمال کړي دي لیکن په ریا سره یې برباد کړي دي، یې خاتمه خرابه شوې ده. بعض علما وایي دا مثال د هغې قسم دی چې دنیا کې ښه زندګي تیر کړي، نیک اعمال وکړي لیکن اخره کې خاتمه خرابه شي. داسې ملک ته لاړ شي یا داسې ملګرو ته لاړ شي چې دین د خراب شي، بل دین ته واوړي یا خپل دین پرېږدي او دهري شي، بل نقصان په عقیده کې راشي، نو د ټول اعمال برباد شو. او که دا وخت کې په ده باندې مرګ راغی د توبې نه بغیر نو دا هلاک شو، دا تباه شو، د آخرت ته لاړه، تش لاس لاړه. او دغې وجه نه علما فرمایي د اعمالو دارو دوام په خاتمې باندې دی. چا خاتمه ښه شوه دا کامیاب شو. په دنیا کې څوک هم د انبیاو نه لاندې او دغه شان د صحابه چې عشره مبشره دي د هغې نه لاندې چې کوم مونږ یو په دې کې څوک هم یقیني نه جنتي شته او نه جهنمي. بعضې وخت کې به یو سړی غټ کافري، غټ ګناهګار به خاتمه به یې ښه شي، رب العالمین به یې په سمه لار کي. او بعضې وخت کې به یو سړی نیکي صالح به حاجي صاحب به ملا صاحب به قاري صاحب به خاتمه به یې ګډه وډه شي او آخري حالت به تباه او برباد شي. یو حدیث کې مرازي وی بعض انسان داسې وي چې هغه داسې ښایسته ښایسته عمل وکړي چې د ده او د جنت په منځ کې د یو لیش مسافت باقي پاتې شي. په دغه وخت کې د باندې رب العالمین امتحان راولي، امتحان کې فیل شي، د جهنم فیصله وشي. او بعضې وخت کې یو انساني دومره ګناهونه به یې کړي چې د ده او د جهنم په منځ کې به یو لیش مسافت وي. ان قریب مړ کېدونکی دی، جهنم ته ورغورځېدونکی دی، لیکن الله پې رحم وکړي، عقیده ورته برابر کړي، عمل ورته برابر کړي، د جنت والا جوړ شي. نو هر وخت کې په خپلې خاتمې جرل پکار دی. رب العالمین نه د خپلې خاتمې د خیر د خاتمې او په ایمان سره د خاتمې دعا غوښتل پکار دی.
خاتمه مستوره ده، خاتمه اس پته نه لګیږي. الله نه دا سوال کوا چې خاتمه دې په ایمان شي، ځکه خاتمه داسې یو شی دی چې خاتمه دې ښه شوه نو ټوله دنیا دې ښه شوه، او که خاتمه دې خرابه شوه نو هر څه دې تباه شو. وله او د پاره ذریتون بچی دی ضعفا کمزوری، فاصابها نور رسیگی دغی باغتا اعصار تیزا هوا فیه نارون چی پاغیگی اوروی فاحترقت نو اسوزوی اغی باغ لرا. کذالک دغشان بیانی اللہ پاک لکم تاسو تال آیات آیاتنا او مثالنا، څلور مثالونه بیان کړل او دا څلورم مثالو څه د پاره بیانوي لعلکم تتفکرون، دې د پاره چې تاسو فکر وکئ، سوچ وکئ، خپل عمل درست کئ، او د دنیا عارضی مزو د پاره د آخرت هغه مزې چې نه ختمېدونکي دي هغه د نه ضایع نشي. لہذا دنیا کې په ځان باندې بوج راوستل پکار دي، خوب نه دي کول پکار، خوب کم کول پکار دي، تلاوت ډیر کول پکار دي، تهجد او ستا پابندۍ سره پاسېدل پکار دي، ځکه هېڅ پته نه لګېږي. ان قریب مرګ راتلونکی دی، ان قریب مرګ را روان دی او خامخا به راځي او د مرګ نه خلاصې نشته چې څومره د ځان ډېر ستړی که دومره بلته ډېر خوشحاله او څومره د په غفلت کې وخت تېر که، څومره د خوبونو کې وخت تېر که او عارضي مزه دې واخیستله د ګناه نه، ټي وي دې وکتله، موبایل کې دې غلط شیزونه وکتل، عارضي خوند خو به والي لیکن هغه دنیا به ډېره خرابوي. لہذا په خپل نفس باندې خپه کې ښودل پکار دي، شیطان مقابله کول پکار دي، د ګناهونو نه اجتناب پکار دی، رب العالمین سره صلح کول پکار دي او نیک اعمال ښه ډېر کول پکار دي. ابتدا کې به د اعمال تا دپاره ګران وي، لیکن انتها کې به داسې وخت یو راشي چې تا ته به د نیکو اعمالو کې دومره یو خوند میلاویږي چې ارمان به کوې چې کاش دې ته لږ مخکې راغلی وي. او واقع ده چې دا نیک اعمال اصل کې اتباع ده، د رب العالمین خبره منل دي، دې کې واقع چې یو خوند دی، خو لیکن هغې خوند ته رسېدلو کې وخت لګیږي. هغې خوند ته رسېدلو دپاره لږ محنت ضرورت دی، لږ مشقت ضرورت دی. دلته تا سره دشمن دی، یو نفس دی، بل شیطان دی، دواړه مقابله کوي، ته ورته کمزورې، مقابله کلکه وکړه، رب العالمین به بری درکړي، کامیابي به درکړي، داسې زندگی به درکړي چې دنیا کې به هم خوشحاله او آخرت کې هم خوشحالي. بس دی بیا ايود احدكم اي خوخه غني یو کس په تاسو کې ان تکونا دا چوي له دلرا جنت یو باغ من نخیل و عناب د کجرو و انګورنا تجری چی بهیږي من تحتها لاندې دغه باغنا الانهار نهرنا له وید پارا له وید د پارا فيها په دغه باغ کې من کل ثمرات د هر قسم میوونه واصابه الكبر او رسیدلې وی دل ربوډا والے وله دل روی ذریه اولاد ضعفا کمزور واړه فاصابها نور سیگی دغه باغ تا اعصار تیز هوا نچوڑ کون کی هوا فيه نار چپدی کی اور وی فاحترقت نو دا باغ ورته وسوځي کذالک دغشان یبین بیان الله رب العزت لكم تاسو تعال آیات آیاتنا خپل مثالنا خپل د صد بارا لعلکم تتفکرون د پاره چې تاسو فکر وکئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاك الله. السلام علیکم پارسه بخیر. السلام علیکم څنګه لګ خیر جوړې. السلام علیکم لګه پابندي کا وګوره بل کال دی پته نه لګي چې بخیر. السلام علیکم السلام علیکم برابر
کاروبار بخیر. شکر. موږ هم دعاګانې کوو. الله الله دې په بچو خوشحاله کړي. الله دې په بچو خوشحاله کړي. حدیث په خیر جوړ طبیعت دې برابر دی، صحت دې ښه دی، طبیعت دې برابر دی. دعاګانې کوي که الله خوشحاله یره ته ورسره هم دقه